د IPL سیالیو په دوام د ګربز او فاروقي د لوبډلو لوبه خو دواړه کینول شوي وو. د IPL سیالیو په دوام په درېیمه لوبه کې د رحمان الله ګربز او مجیب زادران اړوند لوبډله کولکتا او د فضل حق فاروقي اړوند لوبډله سنرایزر حیدرآباد له یو بل سره مخامخ شوې، خو په دواړو لوبډلو کې افغان لوبغاړو ته د لوبېدو موقع نه وه ورکړل شوې. دا چې ولې موقع نه وه ورکړل شوې په دې ویډیو کلیپ کې مو لاملونه رااخیستي. د فاروقي د نه لوبولو یو لامل د IPL سیالیو ته په ځنډ ورتګ و. د دې ترڅنګ دا چې هره لوبډله یوازې 4 بهرني لوبغاړي لوبولی شي، نو حیدرآباد لوبډله په خپل جوړښت کې 3 هندي تیز مخکښ توپچوونکي لري او مارک ایوانسن او لوبډلمشر پټ کمنز چې د IPL تر ټولو ګران بیه لوبغاړی دی د توپچوونکو په توګه لري، او همداراز 2 بهرني تیز توپ وهونکي لري چې په دې توګه به په حیدرآباد لوبډله کې د فاروقي ځای جوړېدل ګران وي. خو که چیرې په راتلونکو لوبو کې د یادې لوبډلې تیزه توپچونه ښه ونه ځلیږي، کیدلی شي چې پر ځای فاروقي راوړل شي یا کوم هندی یا بهرنی لوبغاړی کینول شي او فاروقي ته توپچونه ورکړل شي. په همدې حال کې په کولکتې لوبډله کې د رحمان الله ګربز او مجیب د نه لوبولو لاملونه دا دي چې ګربز په دې وروستیو کې په 20 ورځو لوبو کې ښه نه دی ځلیدلی او ناتایید شوي راپورونه ښیي چې مجیب تر اوسه پوره فټ نه دی. په ورته وخت د ګربز د نه لوبولو بل لامل انګلینډي لوبغاړي فیل سالټ ته موقع ورکول و چې نوموړی په دې وروستیو کې په سوداګریزو لیګونو کې خورا ښه ځلیدلی و. د کولکتې لوبډلې په جوړښت کې 3 نور بهرني لوبغاړي میچل سټارک، انډري رسل او سونیل نارین دي. رسل او نارین له پسې څو کلونو راهیسې د کولکتې لپاره لوبیږي. د دواړو تجربو او ریکارډونو ته په کتو سره سخته به وي چې ګربز او مجیب ته د لوبېدو چانس ورکړل شي ترڅو یو کورنی یا بهرنی لوبغاړی کې ننول شي. بل پلو IPL کې د امپاکټ پلیر په نوم اختیار پښتون سره ښایي په راتلونکو لوبو کې افغان لوبغاړو ته یوازې په یوه پاڼۍ کې د لوبېدو فرصت ورکړل شي.